د آشنا ټلویزیون مشهوره خبریال متي الله عابد پر خپله فیسبوک پاڼه یوه ټولپوښتنه کړې وه. دا چې د دغې نظر پوښتنې نتیجه څه ووتله په دې ویډیو کې درسره شریکوم، نو ویډیو تر اخره وګورئ. متي الله عابد پر خپله فیسبوک پاڼه باندې لیکلي دي ولس کومک او غوښتنې. پرون مو له وطنوالو وغوښتل چې اوسنیو واکمنانو ته څه مشوره او د کومک وړاندیز لري. سلهاو نظرونه او وړاندیزونه راغلل چې یو څو یې دلته د بیلګې په توګه نشروو. نورولي تسل لیکلی دي کله چې دا بیرغ هماغه درې رنګه شي بیا یې موږ خپل نظام بولو او هر ډول ملاتړ ته یې چمتو یو. ایمل په نوم لیکلی دي اوسني واکداران باید یوه لویه جرګه راوغواړي او یو انتقالي نظام د جرګې په مشوره وټاکي چې داخلي مشروعیت یقیني کړي. انتقالي دولت باید هڅه وکړي چې نوی اساسي قانون جوړ کړي، د راتلونکي نظام بڼه روښانه کړي او نړیوال مشروعیت ترلاسه کړي. کله چې یو مشروع نظام ولرو بیا نو هر ډول نړیوالې مرستې ممکنې کیږي. فکر کوم که کورنۍ مشروعیت ترلاسه کړو نادولتي ادارې به بشر مرستې پیل کړي. هغه دا چې صحي او تعلیمي ادارې به مو د بشري مرستو له لارې فعالې شي. مسلم یار احمدزي بیا ورته لیکلی دي باید سپین بیرغ پر ځای خپل ملي بیرغ ته ترجیح ورکړي، نظام دې ټول شموله جوړ کړي، د امارت په ځای دې حکومت کلمه وکاروي. د دغې نظر پوښتنې په لړۍ کې ضیا افغان لیکي دا نظام نسبت تیر شوي نظام ته پاک دی، په دې کې هیڅ شک نشته، خو زه خپله هیڅ احساس نه کوم چې دا زموږ نظام دی. احساس کوم چې دا د پاکستان له طرف نه یو تپل شوی نظام دی. زه خپل د وطن ملي بیرغ، ملي سرود او ملي اردو نه وینم. دوی باید لویه جرګه راوغواړي او د ټول افغانستان نمایندګان پکې ځان وویني او همدغه لویه جرګه د ملي بیرغ او ملي سرود او ملي اردو او همداسې نورو په باره کې فیصله وکړي. بیا به ملت کومک ورسره وکړي. اسد خان وایي که دا موجوده نظام د چا خوښ نه وي نو بل نوی نظام خو ژر نشي جوړولی. پکار ده چې د همدې موجوده نظام ملاتړ وکړو تر څو د بدبختۍ څخه وژغورل شو. د همدې نظام ملاتړ کول همکارۍ ده. احمد شاه لیکلی دي بهترین کومک دا دی چې کم تر کمه 6 میاشتې که خوله او قلم د نظام په ګټه نشئ په تخریب یې مه کاروئ. بهترین نظام دی، پاک نظام دی، عدل نظام دی، فقط لږه اصلاح غواړي چې د وخت سره به هر څه سم شي. افغانانو ورونو قسم د الله تعالی په ذات چې د وطن او د ولس د پاره وایم خولې او قلمونه ملک په واک کې کړئ، کنه بیا به در باندې غله، لوچک، لنډغر او پردي واکمنۍ کوي. احمد شاه کټوال بیا لیکلي لویه جرګه دې راوغوښتل شي، موقته ادارې دې رامنځته شي او بیا د نړیوالو تر نظارت لاندې آزاد انتخابات ترسره شي. تر څو یو منتخب نظام نه وي رامنځته شوی نو دا خو معلومه خبره ده چې په زور نه کیږي. سجاد ساحل بیا لیکلی دي مسلکي کسان باید لاس ورکړي لکه مخکې حکومت چې و، ملت ته وفادار کسان د دې په ځای چې غاړې ته شي کار ته باید رامخکې شي. مخکینی نظام ړنګ شو او اوسني لا غم نه کوو نو ملت به هلاک شي. خلک باید باچایانو ته ونه ګوري، افغانستان او خلکو ته وګوري. باچایان ځي راځي خو افغانستان به تر قیامته وي. اکرم اشنا بیا ویلي که څوک دنده لري باید غیر حاضري ونه کړي، صادقانه کار باید وکړي، په نظام پسې منفي تبلیغات ونه کړئ، دفاع یې باید وکړئ، پر وخت دندې ته لاړ شئ. د نظام د دفاع لپاره باید له امنیت ملي له مسؤلینو سره تر خپله وسه کومک وکړو. او اخیري نظر هم د آزاد خان زدران دی چې لیکلی دي نه یاره الله رزق ورکوونکی دی او کومک به هم الله ورسره وکړي. دوی خو داسې وایي نوره به معلومه شي چې څه کیږي، خو زما په ان چې دوی کوشش ونه کړي فکر نه کوم چې خدای پاکي هم دغسې مفته ورکړي. ډیره زیاته مننه کوم چې ویډیو مو ولیدله. د نورو لپاره یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ او ویډیو هم لایک کړئ. که تاسو هم کوم څه ویل لرئ نو په کومنټ کې ولیکئ. تر بیا بلې ویډیو د خدای پامان.